خلک وایي د عزیز پولاد په تاریخ باندې څه کوي بالا ګوره ډېر نه 3 میاشتې مخکې یو تعداد خلک لاړل د امریکا سپینې ماڼۍ مخکې ودرېدل د باران لاندې چترۍ په سر ما یې خوله کې وویل وایي افغان تروریست است پښتون تروریست است منصب تروریستی داره هغه اوس چیرې دی موږ او تاسې یعنې دا خاموشه سول کنه اوس دوی ووایي ځکه پوه سو چې دا خلک یو څوک دي یو شی زه تاسو ته بل ووایم دغه 4 میاشتې مخکې په سلګونو لایفونه به تاسو لیدل چې پښتنو ته شپه ورځ توهین کېده اوس چیرې دي تاریخ ته به توهین کېده مشر ته به توهین کېده اوس پوه سو کنه دا خلک که اوس ځانونه وغورځي دا خلک موږ په شرمونه شرموي ځکه هغوی د خپل تاریخ نه خبر دي یو شی بل تاسو ته ووایم شورای تاجکان جرمنی شورای تاجکان کانادا شورای تاجکان امریکا شورای تاجکان فرانسه شورای تاجکان روسیه شورای تاجکان تاجکستان شورای تاجکان فلانی دا شوراګانو فعالیت چیرې دی ستاپ سو په 3 سوالو ستاپ سو دروغ نسی وایي را باندې دا څه دفاع د خپل ځان نه دفاع وایي کېدای شي زه خپل سر وخورم همدا اوس زه خپل ازادي نه لرم زه په کړس خندېدی نسم زه یو چېرته لوبې نسم کوی زه بې ځایه ګرځېدی نسم ځکه خلک راپسې دي که ومې نه وهي د خندا یو فلم مې اخلي زړه مې په دې درد کوي چې بېګا نه بل بېګا ما ته راپور راغی سړي راته وویل وایي عزیز جانه زموږ یو خپلوان وایي سړي ما ته د امریکا نه زنګ ووهه چې د عزیز پولاد د ښځې عکس راکړه تا ته زه $10 درلیږم تر دې حده پورې موږ د فشار لاندې یاستو او ګناه مې څه ده ګناه مې دا ده چې د مختلفو ځایونو نه مې کتابونه راټول کړي یو ځای کې مې واچول ګناه مې دا ده چې نه مې چا توهین کړی نه تحقیر یو دانه کتاب د تاجکانو په ارتباط دلته نشته ده چې په ضدي نشته ده ګناه مې دا ده چې دغه کتابونه مې د هر چا په موبایل کې واچول یو تعداد پښتانه راغلي دي ما ته توهین کوي دا جاهل لاسې کتابونه راټول کړي دی یو بد کار کړی دی دا اقل هر څه مې څه کړي دا اقل د مطالعې منصب مې خو ځوانانو ته ورکوي ځوانانو ته مې وویل چې دغسې شیان دلته شته که تاسو وغواړئ کولی شئ ویې اخلئ دا اقل جرأت ورته ورغی دغه د استرالیا پښتانه باندې د تروریست ټاپه لګېدلې وه حتی افغان بازار یې نږدې اوسې په بامیان بازار چینج کې په داسې حال کې په سلهاوو کال استرالیا ته موږ خدمت کړی ده د استرالیا د تاریخ برخه یو که دغه باندې پښتانه پوهېدی د چا پلار به یې داسې ورتلل خپل تاریخ یې د استرالیا د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ته اچوه ویې ویل چې موږ ترستان نه یو موږ 400 کاله پخوا راغلي یو تاسو ته هم د ریل پټلۍ جوړې کړي تاسو ته هم سړک جوړ کړي تاسو ته هم تداوي وکړه یو بل چا بله ورځ ډېر یو ښه کامنټ لیکلی و وایي عزیز پولاد ده کله راځې ویډیو واچوئ سیاله موږ پښتنو هندوستان کې دا کارونه کړي اله موږ پښتنو په استرالیا کې دا کارونه کړي وایي یوه ورځ ویډیو واچوله چې ولې په افغانستان کې موږ بلا وهلي یو ګرانه په افغانستان کې په 19مه پیړۍ کې چې هغه وخت نه جرمني و نه امریکا و داسې مست او نه وروره ګله دا هیوادونه دونه جوړه په 19مه پیړۍ کې د ستا پښتون ریلګاډی اورګاډی راوستی ستا پښتون د آسیا په 100